که چېرته تاسو د پی ایچ پي د کورس سره څه نه څه بلد یې او غواړئ چې په پی ایچ پي کې څه نه څه کار وکړئ او هغه بیا همدلته په کمپیوټر باندې رن کړئ، نو د زمپ یوه ګټه دا ده چې تاسو هغه پروژې راواخلئ او ډایرکټ په دې سرور باندې واچوئ، ځکه دا زمپ د یو پیکیج دی آل ان ون، هر څه دلته شته دی په لوکل هاوس په همدې کمپیوټر باندې تاسو کولی شئ چې هلته په براوزر کې هغه خپل پروجیکټ وګورئ، د هغه فرنټ انډ وګورئ، هلته کوم بټنز مینوز وغیره دا مو چې جوړ کړي دا وګورئ. فرض وکړه ما سره دغه یو درې پروژې دي، کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس دی، انټرنیشنلایزیشن دی چې دا موږ په دوه بڼو کې جوړ کړی، او لایبرري یا کتابخانه ده. زه به دا پروژې د جنه کاپي کړم او را به شم په زم کې به واچوم په هغه ځای کې چې زه غواړم چې دلته پرې کار وکړم. صحیح ده. او بیا له همدې ځای نه بیا په براوزر کې راوغواړم چې زه کولی شم چې دلته یې وګورم که نه، خو یو شي ته مو باید پام وي، ډیټابیس کنیکټیویټي به یې تاسو وکړئ، د هغه سره کنیکټ یې. که چېرته تاسو زم کاروئ، په زم کې یو فولډر دی کوم چې ما انتخاب کړی ایچ ټي ډاکس په نوم باندې، هغه پروژې یا فولډرونه د پروژو به تاسو راخلئ په ایچ ټي ډاکس کې به یې اچوئ. که چېرته وم کاروئ هلته بیا www په نوم یا www په نوم باندې فولډر دی، هلته یې واچوئ. صحیح ده. دا پروژې به هلته تاسو پیسټ کړئ، دلته به یې واچوئ. صحیح ده. ما الریډي اچولي دي انټرنیشنلایزیشن یو پروجیکټ دی، دویمه بڼه سیس ان ډي بي کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس دی او لایبرري ده. صحیح ده. دلته چې په کوم نوم وي براوزر کې به په هغه نوم باندې بیا راغواړئ. سمه ده. اوس به راشو موږ دې لپاره به موږ ډیټابیس جوړ کړو، دغه موږ سره فرنټ انډ موږ په زم باندې دا پروژې واچولې. اوس راځو دلته ګورو موږ سره د لایبرري لپاره کوم ډیټابیس نشته دی، د ډکشنري لپاره یا آی 18 انډیکټ لپاره هم نشته، بلکې د سیس ان ډي بي لپاره موږ سره شته کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس. دا معنی چې زموږ یو پروجیکټ صحیح دی، دا دوه نورو لپاره به موږ په همغه نوم باندې دلته ډیټابیس جوړ کړو. هلته ډکشنري ته موږ آی 18 ان یا انټرنیشنلایزیشن ډیکټ یا ډکشنري په نوم باندې موږ ورته نوم ورکړی، همغه نوم به ورکوئ آی 18 ان ډیکټ یا انټرنیشنلایزیشن ډکشنري. دا به راواخلو دي لپاره به موږ دلته ډیټابیس جوړ کړو. صحیح ده. ډیټابیس جوړ شو. اوس ډیټابیس کې باید موږ سره ټیبل وي، دا چې ټیبل وي د هغې اسکیل کوډ به موږ را کاپي کړو، د هغې اسکیل کوډ به موږ را کاپي کړو او دلته به یې پیسټ کړو. البته په اسکیل پورشن کې خو هماغه ډیټابیس آی 18 انډیکټ دا به انتخاب وي چې بل چېرته یې پیسټ نه کوي. صحیح ده. او په دې معنی چې اوس زموږ ډیټابیس جوړ شو، په ډیټابیس کې موږ ټیبل یې هم واچولی، کې مې ډیټا انټري هم وکړه. سمه ده. دغه بل ډیټابیس به هم جوړ کړو چې موږ د لایبرري لپاره هلته که تاسو وګورئ د هغې کنفیګریشن فایل کې لایبرري لپاره ورته موږ نوم ال ډي بي ورکړی، ال ډي بي لایبرري ډیټابیس دی. صحیح ده. ال ډي بي مو نوم ورکړی، په همغه نوم به ورکوئ، ځکه چې که چېرته نوم یې بدل شي بیا موږ سره کار په دې نه کوي چې هلته په کنفیګریشن فایل کې ورته موږ ویلي چې زما ډیټابیس به په څه نوم باندې وي، ال ډي بي یا لایبرري ډیټابیس په نوم. نو ال ډي بي هم ما سره جوړ شو. په ال ډي بي کې هم تر اوسه پورې ما سره کوډ نشته دی، په دې کې ټیبل یې نشته دی، نو زه به دغه را کاپي کړم، دې لپاره ټیبل یې جوړې شي او په دې کې موږ یو څه نه څه ډیټا انټري مو پکې کړې ده. دا به دې نه را کاپي کړو او را به وړو د دې اسکیل بکس ته به راشو او دلته به دا څه کړو، دا به پیسټ کړو. کله مو چې پیسټ کړ ګو باندې به کلیک کړو، نو په دې معنی چې زموږ دا دویم ډیټابیس هم جوړ شو. اوس دلته موږ درې ډیټابیسونه لرو، کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس مو هم جوړ کړ، آی 18 انډیکټ مو هم جوړ کړ او ال ډي بي یا لایبرري ډیټابیس مو هم جوړ کړ. اوس به موږ راشو ته لوکل هاوس نه وروسته پی ایچ پي مای اډمن دی، پی ایچ پي مای اډمن په ځای باندې به موږ څه ولیکو، همدغه پروجیکټ به راوغواړو. کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس باندې موږ تاسو کار کوو، خو تر اوسه پورې په پی ایچ پي کې ډېر کار ما نه دی پې کړی، صرف یو فرنټ اینډ لپاره مې صرف یو دغه جوړ کړی دی چې صرف موږ تاسو ته ښکاره شي. البته څه نه څه ایررز یا وارننګز پکې شته دی، بیا وروسته جوړوو. سمه ده. نو موږ سره اوس کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس همدلته موږ کتلی شو. موږ هغې لپاره یو څه لینکس مو ورکړي دي، څه کورسز مو ورکړي، آل نیوز به زموږ دلته راځي چې په دې باندې کلیک کړو چې کوم نیوز زموږ وروستی دی لیټسټ دی هغه به راځي، دا نیوز چا خپور کړی دی. صحیح ده. نو هغه فرنټ اینډ به دلته موږ ته ښکاري. که چېرته دې نه زه بېرته راشم کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس نه وځم، هلته یو فولډر زما د لایبرري په نوم و، البته ډیټابیس یې د ال ډي بي په نوم، خو فولډر چې هلته پروت دی په ایچ ټي ډاکس کې چې ما واچو د لایبرري په نوم دی، دلته به زه لایبرري په تر بیا راوغواړم. تاسو ګورئ لایبرري لپاره یو عادي ډیټابیس یې موږ جوړ کړی دی، که څه لینکس دی یا کې فرنټ اینډ یې موږ ته ښکاري، که موږ غواړو چې لاګین شو دي چې هغې ته لاګین کېږو، که یوزر نیم پاسورډ رانه غلط دی فارګټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. خو هر څه چې دی موږ ته همدلته لوکلي موږ هغه پروجیکټ فرنټ اینډ کتلی شو، کوم چې موږ تاسو په پروګرامینګ لینګویج کې کار کړی. دا د زمپ یوه ډېره لویه ګټه ده. که لایبرري نه تېر شو،
موږ تاسو I18 انډیکټ انټرنیشنلایزیشن ډکشنری ته یو پروجیکټ هم جوړ کړ تاسو ته یادېږي هغه کې یو I18N په نوم باندې یو سایدا I18N یا انټرنیشنلایزیشن په نوم باندې یو فولډر البته که تاسو ته یادي هغه کوم چې پروجیکټ و هغه ډیټابیس I18N ډیکټ په نوم باندې خو فولډر I18N په نوم موږ باندې فولډر نوم دلته ورکو سایدا هغه کې نه index file دی index.php let me check I18N دوه سره لیکو یو سره مو دوه لیکلي زه یې ګورم چې هلته فولډر نوم څه شی دی په بخښنې سره یو دقیقه دلته به زه راشم PHP my admin ته بېرته به یې وګورم چې مشکل په کوم ځای کې دی PHP my admin صحیح ده دلته زموږ ډیټابیس په I18N ډیکټ په نوم باندې دی صحیح ده او دلته چې کوم فولډر موږ اچولی دی په فولډر نوم به هم وګورو چې هلته فولډر په کوم نوم باندې پروت دی موږ سره په I18N2 صحیح ده په دې نومونه باندې دلته موږ سره پراته دي البته په کوم فولډر کې دي په htdocs فولډر کې دي سمه ده براوزر کې به یې راوغواړو لوکل هاست نه وروسته به ورته ووایو چې ما سره کوم پروجیکټ ته زه تلل غواړم I18N2 I18N2 تاسو وګورئ دلته چې زه مخکې له دې نه چې زه خپل لوکل هاست ته داخل شم ما نه یوزر نیم او پاسورډ غواړي ما ته وایي چې تا ته هغه یوزر نیم او پاسورډ لکه ما ورته یوزر نیم او پاسورډ ورکړی دی ته اتنټیکیشن وایي چې کله زه خپل پروجیکټ ته داخلېږم زه باید یوزر نیم او پاسورډ ورکړم سمه ده ما ته اوس حال کې معلوم نه دی چې یوزر نیم او پاسورډ څه و دې نه بېرته زه وځم راځم هغه دویم ته چې هغې ته ما دغه اتنټیکیشن نه دی ورکړی هغې سره دوه نه دی دلته به زه راشم او زه به انټر ووایم زما ډیټابیس خلاص شو ورډ لیسټ دلته زه کولی شم چې زه نوی ورډ خپل ډکشنري ته انزرټ کړم کولی شم زاړه چې کوم ما سره لغتونه ما انزرټ کړي هغه وګورم بل یو غټ کنسپټ چې په دې پروجیکټ کې دی هغه لوکلایزیشن کنسپټ دی اوس په انګلیسي کې دی ما ته لیفټ ټو رایټ ښکاري که زه همدا وغواړم چې دیوش ته یې واړم جرمني ژبې ته اوس هم لیفټ ټو رایټ دی ما سره دغه ټول زما فرنټ اینډ څومره بټنې چې دي وټ ایور دا په الماني کې شو که زه غواړم چې دا بېرته فارسي ته راولم رایټ ټو لیفټ شو لست لغات بل بڼه هم بدله شوه رایټ ټو لیفټ شو که همداسې زه وغواړم په چینایي کې چاینا باندې زه نه پوهېږم ګوګل ټرانسلیټ نه مې اخیستې دي نو خدای دې وکړي چې صحیح وي همدغه ټکسټ مو کاپي کړی دی هلته مو اچولی نو موږ ته په خپل پروجیکټ په څلور پنځو ژبو کې تاسو کولی شئ بله ژبه پکې اضافه کړئ بله ژبه پکې اضافه کړئ نو دغه د لوکلایزیشن کنسپټ هم پکې راوړ د زم په ټولو نه غټه همدا ده چې تاسو خپل پروجیکټ جوړ کړئ په زم کې په htdocs باندې واچوئ او په وم کې کاروئ دلته په www فولډر کې واچوئ او خپله دلته براوزر کې راغواړئ تاسو دغه فرنټ اینډ هم لیدلی شئ البته تاسو ډیټابیس کنیکټیویټي باید کړې وي اوکې خدای دې وکړي چې دغه درس مو هم یاد شوی وي